خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. مصنف رحمه الله فرمای وی دا باب دی په بیان د دې کې چې د شرک نه ویره کول پکار ده. شرک یو مصیبت دی چې د انسان توحید د منځه وړي، د انسان دنیا و آخرت تباه کوي، بربادوي. نو د دې نه شرک، نو د دې شرک نه ځان ساتل او د دې نه ویرېدل په خپل ځان باندې، دا باید د مؤمن صفت وي. ځکه محترم ورونو چې شرک په عبادت کې چې دی ينافي التوحید کل المنافات. په عبادت کې د الله سره شرک، په دې باندې انسان د دایره اسلام نه خارجېږي، توحید د منځه ځي، ایمان د منځه ځي، اسلام د منځه ځي او د ښکلی نعمت نه محرومیږي. او دا شرک چې دی دا په دوه قسمه دی. شرک نه ویره پکار ده. نو دواړه اقسام د شرک ضروري دي چې سړی وپېژني. یو ته وایي شرک اکبر جلی، شرک اکبر. شرک اکبر لوی شرک ته وایي، یعنی د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې شریک، داسې شریک چې د هغې د وجې نه انسان د ملت نه خارجېږي. شرک اکبر څه ته وایي؟ مخرج عن المله، چې د هغې ارتکاب والعیاذ بالله یو انسان وکړي، نو د هغې په وجه باندې دا د ملت اسلامي نه خارجېږي، په کفر شرک په دې کې اخته کېږي. د دې مختصر وضاحت دا دی چې دا څومره انواع د عبادت چې دي، څومره انواع، لکه منځونه شو، حج شو، زکات شو، سجده شوه، رکوع شوه، همدارنګه مدد غوښتل شولو، دعا شوه، عقیده د نفع او د ضرر شوه، ویره شوه، امید شه، توکل شه، محبت شه، ذبح شوه، نظر شه. دا ټول انواع د عبادت دي او دا ټول د الله سبحانه وتعالی دپاره خاص دي. خاص معنا دا ده چې په دې کې به د الله سبحانه وتعالی سره هیڅ یو مخلوق نه شریکېږي، نه به ورسره ملایکې شریکې وي، نه به ورسره انبیا شریک وي، نه به ورسره اولیا شریک وي، نه به ورسره فقیران شریک وي، نه به ورسره بزرګان شریک وي، نه به ورسره مریدان شریک وي، او نه به ورسره پیران شریک وي. ځکه چې دا د بل چا حق نه دی. ته ولې د رب العالمین حق بل ته ورکې؟ برابره خبره ده که دې ته څوک عبادت وایي که څوک ورته وسیله وایي. ډېر ظالمان د اسلام په جامه کې، د ملا په جامه کې، د پټکۍ په سر وي، پیړې پیړې پونډۍ وي او د الله د دین دښمن وي، انسانانو ته او بندګانو او د عوامو مسلمانانو ته د شرک دعوت ورکوي. وایي چې قبرونو ته لاړ شئ او هلته دعاګانې غواړئ او هلته منځونه کوئ او دا الله قبلوي. دا بعینه د هغه مشرکانو دعوه وه د کومو سټونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې کړي وو، د کومو سره چې رسول الله جهاد کړی و، هغوی هم غټې غټې ګیرې لرلې، پټکۍ په سر کولې، منځونه یې کول، طوافونه یې کول، خو د الله سره شرک کوو. او داسې نه ویلې چې دا د الله سره شریکان دي، برخداران دي. دا به ویلې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا،
مونږ خو د دې خلکو عبادت نه کوو بلکې دا خو وسیله ده مونږ الله ته ورنږدې کوي. نو د نن مشرک او د 1400 کاله مخکې مشرک فرق صرف دومره دی چې هغه مشرک د هغې شرک لږ کم و او دا مشرکان چې دي دا ته یوه نمبر ورزید دي. دغه فرق دی. ظالمان دي د اسلام په جامه کې د الله د توحید دښمنان دي، پټ ماران دي پټ. نو شرک اکبر دي ته وایي چې مخرج من المله. دا ډېر لوی مصیبت دی او د دې نه ځان ساتل پکار دی او د دې دپاره د انبیا کرام راغلي دي او د دې دپاره دعوتونه شوي دي، د دې دپاره جهادونه شوي دي او دا ټول دین دی او دا د مخلوقاتو د پیدایش هدف دی. دویم قسم دی هغې ته شرک اصغر وایي. شرک اصغر دی ته وایي چې هغه ګناه کبیره ده او ډېره لویه ګناه ده خو دومره ده چې مخرج عن المله نه ده، ان انسان د دایره اسلام نه خارجوي. لکه ریا شوله، یا د صالحینو په باره کې ډېره غلو شوله، یا د الله نه بغیر په بل چا باندې قسم شه. دا داسې شرک دی چې ګناه ده او انسان د ملت اسلامي نه خارجوي خو د دې نه ځان ساتل هم ضروري دي ځکه چې صفات توحید پکار دی. د الله سبحانه وتعالی سره خپل تعلق قایمول پکار دی. دا مشرکانو، دا پیرانو، دا مریدانو، دا قبرونه او دا مړي د الله کمزوری مخلوق ولې د الله سره شریک کړی شي. نو دا مختصر د دې ټکي وضاحت و چې الخوف من الشرک. اوس دې باره کې آیتونه راوړي مصنف رحمه الله او حدیثونه راوړي، هغه به ان شاء الله تعالی په بل درس بیان کو. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.